بسم الله الرحمن الرحیم. او باندې کلیک کوو کنه ریکارډینګ شروع کیږي. راځو اکسس ته نن به موږ په دې کې وایو کیوري به اوس ته وګورې خوندور شی په ډیټا اکسس ډیټابیس کې یا په ډیټابیس کې کیوري دی. را به سي کریټ ته او موږ یې ډیزاین نه جوړو ویزړ باندې به بیا کار کوو. صحیح ده. کیوري ډیزاین دلته چې ټیبل نه جوړه دوه ټیبل یې سره اډمیشنز ټیبل او ټیبل 1 کیوري نه جوړه کیوري له موږ نه ده جوړه دی بل کیوري نه مې کیوري جوړولای شي بوت له دواړو نه مطلب کیوران او ټیبل دواړو نه موږ ته ټیبل نه جوړه کوم ټیبل نه اډمیشنز ټیبل نه دا اډ بټن باندې به کلیک کړئ ته بلار دا به کلوز کی ووس خاصه شي باندې آی ډی باندې جوړه کیوري کې چی باندې جوړه مختلف قسمونه دي سلیکټ میک ټیبل اپند اپډیټ کراس ټیب ډیلیټ یونین دا به ان شاء الله وایو خو راځم زه تم چې اول په آی ډی باندې جوړوم دا آی ډی به راونیس دلته بیا راوړم. صحیح سه دا به چې کوي اول چې کار کوي که نه کوي مطلب په آی ډی باندې وکړي لکه څه چې کانکور آی ډی ورکړه آی ډی چې ورکړې ته راواړي دې بل شي ته ضرورت نشته نمبر کې آی ډي چې یار یو کس په ټول افغانستان کې بیل وي کنه نو راځم دې لپاره به دا بیا رن کوي چک کوي چې دا کار کوي کنه کوي رن کړه ټول دې ته وخو ده ټول ویلو خو دې چې تاسو آی ډي کې سرچ ورنکړئ صرف ورته چې آی ډي باندې بس پیدا کوم. ښه اوس راځم بیرته دې ډیزاین ته اوس کرایټیریا کې سرچ ورکولای شي او کار خو کوي کیوي کرایټیریا کې ضرورت هم چې ماته به توخه دریم نمبر آی ډي والا کس که چیرته وی په ټیبل کې دریم ډیلیټ ده. صحیح ده موږ به ورکو څلورم رن کا خو دې کې بیا صرف آی ډي تو خو ده دا څه مشکل وختو نو دې مشکل نه بچ کېدو لپاره ته به څه وکړې یو فیلډ هم دلته راوړای سي داسې اوس مثال نیم به ځان ته راوړې پروګرام به ځان ته راوړې ډېر وخت نیسي که ډېر فیلډونه یې کړي دې مشکل نه بچ کېدو لپاره ته به څه کار وکړې دا به زه بنده کړمه لږ سره به بیا ته وکړم او اسانه طریقه به درته وښیم څومره وخت یې ونیو هلکه قدم مس یو کوه راځو بیا دې ډیزاین ته دې مشکلات سره به ته مخامخ کېږي ځکه مې ته وکړی سي دې باندې به ډبل کلیک کې پاس په دې ځای کې ټول انتخاب شو که نه بس دغه ځای نه بیا راونیسې اوی ټوله راوړل شو ډبل کلیک به وکړي کلیک به بیا برېږه دې نه دغه کې به کلیک ونیسي اول سر نه دلته به یې پیسټ کړي چې پیسټ یې کړل ټول راغله فیلډونه خو دې کې فیلډونه زیات دي زه به یو څو تر لرې کمه کوي ته اجازه یې اول ځکه چې دغه هغه باندې موږ څه کوو مثال دغه شیان لږ به کار موږ ځان ته اسانه وکړو ځم دې ټیبل ډیزاین ته ورته وایم چې ایمیل ختم دې ته به داسې کار انډو به اوس څه هایپرلینک وکړو که نه ایمیل یو ځای نه به یې ډیلیټ کړو ډیلیټ کې ګوره ډیلیټ هلته دومره ډېر فیلډونه وي په هغه کې بیا ښه ته کې شي ستنه نو اډمیشنز هم در لري اوس راځو دغه درې څلور فیلډونه مې پکې پرېښودل دا مې بند کړه راځم اوس زه کیوري ډیزاین ته ورته مې اډمیشنز ایډ کړه دا کلوز کړه ټول راغله ښه اوس یې په چی څوم نمبر آی ډي والا ته وښیم ورته مې ته ما ته وښیه پنځم نمبر آی ډي والا رن کړه
پنځم نمبر آی ډي کې نور لیکل لکه چې موږ دې کړي اول خو باید د ټیبل کې موږ لیکلو خو پنځم نمبر نشته دې کې اول زه لیکل وکړم لږ دا فیلډ هم لري کوم فادر نیم چې کار لږ اسانه شي ښه څلورم نمبر ده د ټیبل خو زه ډېر په عذاب کړه بیا ټول ریکارډینګ هم ګډوډ کړه دا صحیح ده دې کې نور چې نشته نیم پروګرام فیس ده زه نومونه پکې ولیکم علي ولی کریم جان خان سلیم او کامران دلته به فیسونه زه ضرور رسوم فیسونه هم ډېر په کار راځي بیا هلته په هغه کې کیوري کې استعمالیږي بس دې دغه عمره راځو اوس دغه نه یې جوړو ډیزاین ته لاړ سه ټیبل 1 ایډ کا د دې نه دا دلته راوړه اوس ته چې ما ته وښایه مسلسل آیډیانې دي که نه اووم نمبر پورې مې ګور کړی ته شپږم نمبر والا ما ته وښایه رن کړه شپږم نمبر یې چې آی ډي د هغه کس څه نومېږي سلیم او نیټورکینګ کې داخله کړې داخله یې هم راوړې ده بیا راځم دې ډیزاین ته زه غواړم چې ما ته د سلیم هم وښیي هغه شپږم نمبر آی ډي د آر وینې لاندې بل ته به کوسي د درېیم نمبر آی ډي وال کس ته هم وښیي خیر ده که په ترتیبي ګډوډي دی اول وال دې هم وښیي رن کړه علي کریم سلیم درې وړه بیا دې ډیزاین ته ځو داسې هم کولی سو چې مثال نوم باندې فرض کړه زه ورته چې ما ته وښیه کریم رن کا کریم علاوه بیا زه ورته وایم چې ته داسې کار وکړه دا موږ غیر فعال کړی دا آی ډي ځکه نه ښیي ښه دا به پسې فعال کړي ګوره اوس به آی ډي هم ښیي درېیم نمبر آی ډي بیا رن کا په دې کې کوم فیلډ کې لیدل نه غواړي به صرف غیر فعال به کې مې بالته نه ښکاري کریم نه غواړم ورته چې ته ما ته وښیه بیا که دوه نومونه غواړي مثال علي وښیه او لاندې بیا ولیکي مثال سلیم وښیه رن کا یو اول نمبر آی ډي ده دا پروګرام او د داخله بل شپږم نمبر آی ډي ده ښه دا کار چې ده ډېر سخت ده که فکر وکړې دلته راځه بیا پروګرام باندې هم کولی شي دلته ورته ولیکي چې ورډ پروګرام کسان ما ته ټول وښیه رن کا ورډ کې یو کس موږ فعلا لیکلی ده کسان که ډېر ډېر ته ښیي بېرته دې ډیزاین ته ځم ټیبل را خلاصوم لکه انټریان هم کې زیاتوم فرض کا موږ سره بل کس کامران مې نه ده پکې لیکلی کامران مې لیکلی سلمان بیگو جانان بیگو خیالي پاتې ده پکې او کریم داسې پکې پاتې ده سلیم هم دغه رقم پاتې ده یو څه نومونه به ورکړو جان خان ډبل ای به پکې بس دي دا نومونه به زه لږ تکرار کړم یو څو پروګرامو فرض که ورډ کې دغه داخله کړې د بل چې ده په ایکسل کې کړې ده ورډ ایکسل نور به نه پکې لیکم ورډ ایکسل ورډ ښه اوس راځه فیسونه یې نه لیکو اوس راسه رن که ده دغه ټولو داخلې په ورډ کې کړي دلته مخکې یو کس وکړي که نه نو یو یې ښوده اوس ټول درته ښي هلته موږ کسان زیات کړه بیا دې ډیزاین ته زه ورته وایم چې د ورډ والا خو دې وښودل د ورډ او د ایکسل فرض کړه دواړه وکړه اوس یې رن کړه ورډ ایکسل ورډ ایکسل ورډ ایکسل ورډ ټول یې وښودل یا داسې هم کولی شي چې فیس باندې ته معلوم کړي چې ما ته وښیه 950 فیس والا یا د 900 فیس والا یو کس ده که فعلا لکه چې ورډ نور ته موږ فیسونه نه دي لیکلي یا داسې هم کېږي چې ته ما ته وښیه هغه ټول کسان چې فیسونه یې زیات وي زیات مې ورکړه له 700 نه صرف د وینډوز والا پکې ونه کړي ګوره رن کړه او هغه ټول فیسونه
چې کم وي لږ اوسونه اوس هغه وکړه کم لپاره به لیس دین ساین استعمال کړي دې کې صرف وینډوز رن هغه که بیا دوه د دو ترمنځ غواړي درته وښیي between 500 and 1000 انټرنیټ زر دی دا یم ته که دا کیوري ته سیو کولی هم سې خپله نه څه کېږي ګوره دا به ته سیو کړه زه به دې باندې دا کلوز که سیو که څه نوم ورکوې between 500 and 1000 دا هلته سیو شو چې کله دې دا کسان په کار ډبل کلیک کوه اوس دومره کسان دي که نه زه اوس ته ګوره هلته فیسونه رسوم دې ټیبل کې د ورډ ته زه فیسونه رسوم ورډ او اکسل ته مې یو څو ته فیسونه او غلط نه سوم بس دی دغو ته بیا مې ورسوم دا اوس بند که راسه اوس رن که بیا جوړول ضرورت نه صرف ډبل کلیک کوه دلته که دې سیو کړو نو دغه کسان به ټول درته ښي آفیسونه چې هغه دغو ترمنځ دي ښه داسې هم کېږي چې مثال کریټ ته لاړ سه ډیزاین ته لاړ سه کیوري او ټیبل ایډ کا ډبل کلیک سره هم کېږي ټول فرض کړه واخله ورته مې ته ما ته وښیه د ورډ پروګرام والا ټول کسان صحیح ده رن کا ټول یې ته وښودل دا سیو کولی شي دا اوس بند کا سیو کا او دغه ته ولیکه ورډ ایس ټي ډي د ورډ سټوډنټس اوکې چې کله هم ضرورت څه دې باندې ډبل کلیک کا دلته به راځي فرض کوي بل کس دلته ورډ کې داخله وکړه اوس څو دي 1 2 3 4 5 نفر دي دلته راغلی یو بل کس داخله وکړه رشید داخله وکړه ورډ کې دا دې بند دا خو هلته نه ښکاري که نه رشید ریفریش به یې کړي دلته راغله دغه رقم د اکسل لپاره جوړه که بیا بیا به تر خلاصې چې نوي کسان داخله کوي نو ته به ذاتي اکسل رن دا هم ځان سره سیو که اکسل ایس ټي ډي هغه هم دغه رقم ده که نوی انټري کې کېږي ډبل کلیک به کوي چې راخلاصې هم به خپله بیا هغه درته شو کوي درته ښیي ښه داسې هم کېږي فرض که زه ورته یم چې ما ته وښیه دریم نمبر آی ډي که نوم مخامخ ورسره ولیکې د دې مطلب ده چې آی ډي به هم دریم نمبر وي نوم به هم دغه کس وي فرض که زه اول ځان ته لیکم علي ولي نه پوهېږم چې مې خان مې پکې لیکلی وي که جان خو زه خان ورته لیکم که چېرته دریم نمبر آی ډي کې نوم خان وي نو بیا صحیح درته وبېښي یا که د خان دریم نمبر آی ډي ته وبېښي که نه به یې درته ښي رن که دا ګورئ چې یم نه کوله ځکه چې دا آی ډي چې دا راځه ګورئ دریم نمبر آی ډي باندې څوک ده کریم ده که زه چېرته اوس ورته ولیکم کریم مخامخ مې ګوره په دې یوې رو کې کرایټیریا کې زه لګیا نو دغه کې به دواړه بیا صحیح ورته لیکي چې هم به یې آی ډي دریم نمبر وي هم به یې نوم کریم وي رن که اوس دا ګوره اوس یې ته وښوده چې رښتیا دا خبره صحیح ده بیا داسې هم کېږي چې مثال زه ورته یم چې دریم نمبر آی ډي والا کس وښیه خو یو بل نوم ورته ښیم یو کس راغی چې ما ته آی ډي نه ده معلومه یا دریم نمبر آی ډي والا ما یا چې ما آی ډي دریم نمبر ده صحیح ده او بل کس راغی چې نوم مې فرض کا خان ده خو آی ډي مې نه ده راته معلومه زه ورته یم چې دریم نمبر آی ډي والا کس مې وښیه خان مې هم راته وښیه صحیح څه رن که دریم نمبر آی ډي کې کریم ده او خان څوارم نمبر آی ډي ده 14 درته وي نو دې مطلب دغه څه که مخامخ یې ورسره لیکي بیا به دواړه صحیح وي او لاندې که ولیکې نو بیا به دغه هم درته ښیي دا به هم درته ښیي یو بل هم لاندې لیکلی شي یو بل آی ډي دلته لیکلی شي هغومره کسان به هغه ټول بیا درته شو کوي فعلا ته دغومره کار کې وکړه نور بیا دا ډېر ښکلي ډیزاین ته هم اړولی شو لکه څنګه چې ته چې آی ډي باندې ډبل کلیک کړې تا ته به یو باکس راسي په هغه کې به خپل آی ډي ورکړې بیا به ته دغه آی ډي ښیي هغه آی ډي والا که هر وخت به دلته یې راتګ ضرور نه دلته خو مه ګوره دریم نمبر آی ډي راته ښیي چې رن کوي
کې سیو کو اده سي ته به بکسه باندې راځي چې پیولي کا آی ډي دی ته هغه کس کې باندې ان شاء الله کې ژوند بیا دیګه روزګار